نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گردی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکا دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکا دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکا دا یو ہفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتے ہو پوٹے منگ دا پلستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تڑلی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دل عجر در کی لون بے روز با دومر اگدے لکا دا یو کال دویم روز با دومر اگدے لکا دا یو میاشت دریم روز با دومر اگدے لکا دا یو ہفتے او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر روزی دے کے بسیب دے چکرو لگئی پا دے طول ازمکا او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوئی زا خدای ما دے با دانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیب ہوئی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوئی چی پا دوی قوم اونشے زمکی تا بوئی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنش چینو کی خولونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سره چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تند با دا خلق ملشی تو جو ابتلاء و امتحان دے واپس و پاقی قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر کی اغا خدای بھی کنا غیب ہوتوی اوز منگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس منگ دولت و مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا بطول دا دجال تابیبی دا بور پسی روانی یو قوم لبورشی ما دا خدای منه نغیبو توی نمون خطا خدای نمنو وی گورا کزی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدایو منه اغیو توی سنخ بخکارا که وی استاسو پلارانو نکونا چی کملی چی دا اللہ جم دی کم او منه دی وہ یرا کدا کار دے کو خمون تابیا خدای منو زمون پلارانو نکونا چی کملی دی کازی را جم دی کل خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازے مقبری لبلال شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکا بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ایو شیطانان خدا غید پلاران و دا نکونو پا شکل زمکینا روزی دیو دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراں پا دجال بان ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا ساڑی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدا لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور کی بار روتی دغا سے دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرکا ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالے بن پیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر دا بے پا دے تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا بدا خط نخکاری یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گئے دا کم بہر نا مرگری رازی آغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے لگتنگ دے نو خبر دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجن جدا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورشی دا اغی قوم باندے با آفت راغلی دا اغوی ساری بملشوی دے باورشی ولی خپا ہے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی ٹول
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی ځکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګوورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشې به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاروه به کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به یې ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی که خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته، خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه او یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او ردې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم سره د یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه همقه شی و، لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او وی چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی؟ خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای راکړی. مونږ وی د ده حالت څنګه دی چې دې اوده شي؟ څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی همغه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیدل چې ویلې زوی ته یې آواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی له آواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې راپاڅېده نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت چې د تخت ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او دوه خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دوه دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس دې کوم. وی ما ورته چې ښه دا تپوس درنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخې شه اخسأ فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی د هغې نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجلې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د ده په مړکولو قادر نه د ده د مړکولو دپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او د حج روانو د دجال راسره دا ابن سیاد راسره روان دی. دیم راسره ملګری دی. وی چې ما سره ملګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی داسې یره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور و چې دا دجال دی دنه به دجال جوړېږي. وی بار صورت یره را باندې راله. وی یره را باندې راله. وی ما ته وی چې مه یریږه ونه یریږي ګورې. وی ما ته وی چې یره یو تپوس دنه کوم خلک خو ستا متعلق دا خبره کوي چې ته تا نه دجال جوړېږي. دا حقیقت دی که نه دی؟ وی ما ته وی داسې کار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیه السلام فرمایي او ګوره نبی علیه السلام ورته وی وی اتشهدو انی رسول الله. وی ته ګوی کوې چې د خدای رسول یم او ته څه وی؟ وی دا ګوی کوم چې ته صرف د عربو پیغمبر یې ګورې. او بیا ورته وی دا لکه نبی علیه السلام ته وی ته ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نبی علیه السلام ته وی ته دا ګوی کوې چې زه د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته غږ ونه کړ خو را روان شو دی آمنت بالله ورسوله یې وویل. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ وی مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي بچی دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خود مسلمان دعوه کې. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې راوځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وی چې را سره یو ځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا متعلق خلک دجال وي. خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال یې. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافر وي. داسې ده که نه؟ ای مې چې وی زه خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نه داخلېږي. داسې ده؟ ای مې چې وی زه خو د مدینې منورې نه را روان یم او دغه د مکې مکرمې ته ځم. دوه شوې. او درېیم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد به نه پیدا کېږي او زما خو بلا بچي د مدینه منوره کې مې پرېښي دي. زه څنګه دجال یم؟ وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه تا نه خو دجال نه جوړېږي ځکه دا یې مکې مکرمې ته روان یې او مدینې منوره دې پرېښوده هغې نه راووتی او نبي هم وایي دجال خو به دې ته نه ځي بچي دې هم شوي دي او د دجال بچي به نه کېږي او دجال به کافر او ته خو مسلمان دعوه کې.
بیا ما ته وی زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې را یوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وي وپړسېده وی دومره وپړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حفصه رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مور نږدې کېږه. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الو وی صاحب دریاب کې کشتی کې سوارو لا بادماری کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسوي او که د مخالف سمت نه هوا راغله نو په بل طرف دې بیا غورځوي. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر زمونږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېد 10 کسه او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران وي چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو یو حیوان موجوده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان ټول وجود یې د ویښتو ډک او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویریږي وی مونږ ته یې وی چې یارېږې مه دې خوا راشه. وی مونږ ورته چې ته څوک یې تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې ووو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی مونږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی مونږ وی چې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې. وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته. موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی. یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکې اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته. موږ چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی. موږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی. توابه به ما حرامه ده. وی دا خبر هم ټول پیغمبر علیه السلام ته هم دا قصه وکړه چې قصه هم وکړه. نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه ورته بیان کړه او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر هم دا کونټۍ مبارکه په دې ځمکه ووله الا وهذه الطوابه. وی توابه هم دا مدینه منوره دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي. بیا به فساد شروع کړي. ده به خلک مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھئے چې دجال راشي واپس به خلک ګمراهان کړي. دی به حیران چې خدای پاکه زه اوس څوک کم خلک چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو
علاقې مې په فتح کړې، خدای خورانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی بر راسی دی که با خدای پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دو فرشتو پا وزر و بیلا سنے خودی او دا بیت المقدس دا دو منارو پا خوا کے بدی را کوز شی او دا سر بے دا بون لندی چی سرخکتا کی ساس کی بتی بیگی لکا دا ملغلو رو غندے او چی سر اچت کی نو خشتا خشتا مرجان و ملغلو رو غندے دا دا بو دا ساس کی بتی زولندیگی دی برا کوز شی. دل با خدای پاک دا سے طاقت ورکڑی جناب دا 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 پوزی دا ساچی وزی کنا دا چه کم کافر باندی لگی اغا بمرداری گی او سابع سونا وزی دا دا مون ساخو جو باسو یو لشتم نی کنا دا دا سابع دمرا زیت خوری گی لکر دا نظر چه کم دے پوری لگی. اس اللہ تعالیٰ خود مسلمان بل طرف تے امداد کئی. عیسیٰ علیہ السلام برا کس چرا کس نو مہدی بورتا مسلح پریدی چرا مخشا ابو اینا گور دا پیغمبر اسلام برکت تاسو گور ابو اینا دا امام مہدی ستاسو نا دے او امامتی بام دے کئی زب ستاسو امام پسی منس کو ستاسو قرآن باندے بفیصلے کو خنزیر بالال کی ایتایان کو خنزیر تاسی گوری لکا منچے گڑتا گوری او صلیب داغوی عبادت کئی وی پدی عیسیٰ علیہ السلام منگو جلے دے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اسمان تخی جو صلیب بمات کی او دا عدل و انصاف حکومت با عیسیٰ علیہ السلام شروع کی. دجال پسے بگر دے مہدی تا وی لخکر درا جمع کا یہ دا پسے ورشو دی بگوری دا پیدا کئی بے یوزے کی بے رالان دی کی کہ رالان دی کی عیسیٰ علیہ السلام پہ حملو کی بدا خپل نیزہ بے ہوئی او مردار بے کی خلقو تا بے ہو خیجی تاسو او گورے چھے کم سڑی زانتا خدے وی دا دا حشر اغلب خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینه منورې یو سړی براشي دجال ته مخامخ بشي دی بوته وي تما باندې ایمان لري چې زه خدای یم ابو ته وي دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې وی ګوره سم چګنی وجنم دی وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې خدای نه دی به خلکو ته وایي چې ښه کدی مې اوس مړ که تاسو به اومنئ چې زه خدای یم هغې وي موږ ته مخکې نه منلې چې خدای یم عرب والا پا دے سر کی دو پا دے مینس بے ارکی نیم با یو خو غردی نیم با بل خو غردی دے مینس کی باسے مزلو کی مامی که اغیب ہوئی او وی کوسی واپس را جم دے کم او با منے چیز خدایم وی جمون خود تمخ کی منے چی خدای واپس بے را جم دے کی نبی علیہ السلام فرمائی نیغ بہتا ادری گی دا سی با پلقی گی لکا دا میاش دے گندے بے دا مخ پلقی گی بیا بہتا ہوئی وی سنگا چل دے ما منے چیز خدایم وینا اس میں دا باندے خیقین راگے چے تم اگا دجال کافرے وی بیا دی وجنم وی نمیشی وجنم نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو کس دی یو ظل مڑ کی دوبارہ بیا دا آغا پا مرگ قدرت نہ رہے دی بے وجنی اچھا تی بے لیکن دا آغا پا مرگ باندے بردا اس قدرت پیدا نشی رسوا بشی دا غزے کی نو عیسیٰ علیہ السلام بلگی شی دجال با مڑ کی چه دجال ملک عیسیٰ علیہ السلام پا دے مقدس مکہ حکومت شروع کی او دا سے دا عدل و انصاف حکومت بشروع شی چه نبی علیہ السلام فرمائی وی یو انار با دمرا غٹی یو انار چه پسونو خلق با اغا خوری خلاصی گی بنا او دا یو انار پوستے با دمرا غٹی چه لوڑا ڈالا با تلان دے ناستی و اغیل با سورے ورکی یو چیلے با دا یو قوم دا پارا دا پیو کافی وی یو غوا با دا یو قبیلی دا پارا دا پیو کافی وی یو اوخا با دا یو کلی دا پارا دا پیو کافی وی دا سے با دا اسمان دا اوبر اووری زرغنتیا بوشی میوے بزیاتی شی زمکا با زرغنتیا را زرغن کی مسلمان با دیر زیاد خوشحالی اور دیر دا عدل و انصاف حکومت با بیا شروع شی